السلام علیکم د وحدت قدرمنو کتونکو زه ناصر داوړ په پروګرام چاپیرچل کې درته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو نن مونږ که وګورو هر طرف ته خلک لګیا دي، خبرې کوي، انلاین ارننګ خبرې کوي، امیزون باندې کار کوي، سټوډنټان هم کوي، خلک لګیا دي. خو زه اوس په دې کیسه باندې نه پوهېږم ځکه چې کیدای شي چې ما یو خو دا کار کړی نه دی، نږدې نه یم ورسره پاتې شوې. خو دې حوالې سره مونږ سره مېلمه دی نن په سټوډیو کې محمد فیضان خان، کوم چې د ډي فارمیسي سټوډنټ هم دی او ورسره په امیزون باندې دی وی چې زه کار کوم، پیسې ګټم، ما کله د کور نه پیسې نه دي وړي. او بیا دی وی چې صرف دې پورې هم نه، زه خلکو ته ټریننګ هم ورکوم، خلک هم ټرین کوم. هغې سره به خبرې کوو. فیضان به دا خبره باندې ما پوه که زما په ذهن کې دا خبره نه راځي اوسه پورې چې زه بغیر به انویسټمنټ، بغیر به پیسو نه زه کاروبار وکړم او زه څه خرڅ کړم، دکان جوړ کړم. ته وایې چې یاره دکان هم جوړ کړه او پیسې هم وګټه، پیسې هم راوړه. لکه زه دا خبره باندې نه پوهېږم، ته ما په دې باندې پوه کړه، زموږ د کتونکي هم په پوه کړه. ښه جي، ډېره مننه چې تاسو دلته موږ د دې امیزون چې کوم دی دا یو ای کامرس پلیټفارم دی. صحیح شو. ای کامرس پلیټفارم کې مطلب موږ یو شیز آلو خرڅو، زموږ مین مقصد دا وي. اوس دلته خلک وایي چې یاره دې کې خو انویسټمنټ ریکوایرډ وي، مطلب پیمنټ ریکوایرډ وي، پیسې ریکوایرډ وي چې هغې نه ته شیز والې او خرڅې. نو موږ همدغه شانتې ټریننګ دې لپاره ورکوو چې خلکو ته موږ طریقې وښیو، موږ ته هغې ته اویرنس ورکوو چې څه طریقې سره هغه د ویداوټ انویسټمنټ کار به څنګه کوي. هغې لپاره موږ چې کوم امیزون ټریننګ ورکوو، هغه امیزون ټریننګ کې موږ 3 موډیولز ښیو. صحیح شو. هغه 3 موډیولز کې ټولو نه پهله چې کوم دی پرایویټ لیبل مونږ ښیو ورته. نو پرایویټ لیبل کې مونږ خپل یو برانډ لانچ کولو طریقه ورته ښیو. نو هغې باندې انویسټمنټ خامخا به ډېر لګي چې تاسو یو برانډ لانچ کوئ، نو هغې باندې انویسټمنټ به لګي. سیکنډ موډیول چې کوم مونږ ښیو هغه هول سیل وي. نو هول سیل باندې انویسټمنټ کم لګي. صحیح شو. هغه جست لایک هول سیل ماډل وي څنګه مونږ دلته پاکستان کې کوو، همدغه شانتې مونږ آنلاین پلیټفارم کې کوو. او بیا دریم چې کم راځي هغې ته مونږ وی وایو، ورچوال اسسټنټ. دا اوس هغه کسان دي چې کم وداوټ انویسټمنټ کار سټارټ کولی شي. اوس فار ایگزامپل یو کس دی، تاسو سره انویسټمنټ شته خو ما سره انویسټمنټ نشته. جی صحیح دی. او ما دا سکلز زده کوم، د امیزون سکلز ما سره شته خو ما سره انویسټمنټ نشته. او ما خپل یو پروفایل کو فایور، اپورک، لینکډین، دا یو ای کامرس پلیټفارم دی. دا مختلف پلیټفارم چې دلته تاسو خپل ځان لپاره کلاینټ سکیچ کولی شئ. همدغه شانتې ما خپل یو پروفایل جوړ کو او هغې کې ما ولیکل چې ما سره دا سکلز دي د امیزون ریلیټډ. هغه تاسو کتل، تاسو ما ته میسیج وکړو، ما ته ویل یاره زما اکاونټ دی، انویسټمنټ ما سره شته خو ما سره سکلز نشته. که تا سره سکل شته نو زه به پیسې لګوم، ته به ماله کار کوې. نو بیا دغه شانتې مونږ سټوډنټس او کلاینټس منځ کې یو اټیچمنټ جوړو، یو کنیکشن جوړو چې څنګه هغه یو سټوډنټ دا سکلز زده کړي او وداوټ انویسټمنټ بیا هغې سره کار وکړي. د دې مین مقصد د دې امیزون کورس کې هغې ته مونږ وی وایو، ورچوال اسسټنټ. دا وداوټ انویسټمنټ هغه کار سټارټوي. تا کله بخښنه غواړم، تا کله دا کار شروع کړی دی؟ دا تقریبا زما 3 کالو شو دې کې. 9م کلاس نه ما دا کار سټارټ کړی او اوس زه فارمډي سټوډنټ یم، د میډیکل سټوډنټ یم. 9م کې وې ته؟ او 9م په هغې وخت کې به ته وړوکی هم ډېر؟ بالکل ډېر وړوکی وم. داسې حساب و چې زما والد صاحب ما ته ویل چې سبق به یادې، ولې چې 9م کلاس و بورډ و. نو ما ته ټول ویل چې یاره بورډ پیپرز دي او ته سبق نه وې. نو ما داسې کول چې په بلستن کې مې انټفي لګولي او ملاس وم او دا ویډیوګان مې کتل او ته مې ویل چې آنلاین سټډي کوم لګ یم زه. دا شیز مې کتل ولې چې زما دې سره شوق و. یو شي سره چې کله شوق پیدا شي نو بیا هغه تاسو اچیو کوئ. نو زما شوق ورسره الحمدلله ما 487 مارکس چې کوم دی په 9 کلاس کې اچیو کړی مو خپله، او دې سره ما دا سکلز هم زده کو. تا زیاتر سټډي دې په دې کوله؟ او په دې مې سټډي هم کول، خپل سټډي ته مې هم ټایم ورکول. امیزون باندې امیزون دې زده کولو؟ او جی، چې زه څنګه پیسې وګټم. جی بالکل. ته د پلار ویلي و چې ما کوه دا کار؟ بالکل سخت خلاف زما والد صاحب. هغې ته پته نه وه که نه، څنګه تاسو ویل چې ما ته پته نشته. همدغه شانتې زه اوس هم نه منم دا خبره چې ته لکه په 9 کلاس کې ماشوم وي. او بالکل. نو ته څومره پیسې دې وګټلې پهله؟ دا 9م کلاس کې پهله خو ما د دې آنلاین زده کول ما
نو زه په دومره خاص نه پوهېدم، بس دا و چې مین شیزونو باندې مې ځان پوه کړی و. بیا لسم ته لاړم. سرخیانې موږ دوی سرخیانې دې وکتلې دا مختلف شیزونه بس خلک مې کتل که نه چې هغې ویل یاره موږ دومره ګټه وکړو، موږ دومره ګټه وکړو، نن زما $3000 سیل وشو، نن زما $2000 سیل وشو. نو زه حیران وم چې دا څنګه دا سیل کوي او څنګه دا پیسې ګټي. موږ خو بس سبق ته علاوه موږ ته هېڅ هم نه راځي. نو بیا به لسم کلاس کې چې کله ما تقریبا 987 مارکس اچیو کو په 1100 کې، نو زما والد صاحب هم ډېر خوشحال و. نو بیا هم زما دې سره شوق نه ختم شوی نه. نو بس بیا هغې نه پس ما مختلف خلکو سره ګرځېدم. ما ویل چې چېرته نه داسې کس راته میلاو شي، منټور راته میلاو شي چې هغې نه دا شي زده کړم. نو بیا ما کالج کې اډمیشن واغستو، د ایډورډز کالج نه ما سبق ویلی دی صدر والا. نو دلته ما تقریبا په 11 کې زه وم چې یو ملګری را سره و، نو هغې راته ویل یو کس دی هغه ټریننګ ورکوي، منټور به وي او ټریننګ به ورکوي د امیزون. نو ما ویل لاړ به شو، هلته به تپوس به وکړو هغې نه. ولې چې زما شوق و، زه لاړم هلته، هغې نه مې تپوس وکړو. نو وړوکې غوندې بیټک و، نو هلته بس هغې سره میلاو شوم. هغه ټایم هغې ما نه 25,000 چارج کړی، 25,000 روپۍ د کورسه. نو بیا زه راغلم کور ته، کور کې مې والد صاحب سره خبر وکړو چې داسې یو کس دی په 25,000 روپۍ ټریننګ به راله راکوي او امیزون ټریننګ به ورکوي. نو بیا والد صاحب وویل چې ستا دماغ خراب دی، آنلاین څه وي، آنلاین خو ټول دوکه وي، فیک وي، دا وي هغه وي. بیا مې خپل مور سره مې خبر وکړو. ما ویل تاسو والد صاحب سره خبر وکړئ چې زما یو شي سره شوق دی، کیدای شي زه وګورم نمبر خو ما ښه اخیستی دي، 15,000 روپۍ زه غواړم او زه غواړم پیسې غواړم چې زه هغه وکړم. ولې چې ما سره خو پیسې نه وو، زه خو د 11 سټوډنټ یم، ما سره څه وه، سم نه ما سره. نو بیا ما والد صاحب سره خبر وکړو. بس بیا آخر کې هغې ما ته وویل چې دا واله 25,000 روپۍ واله لاړ شه اډمیشن وکړه. بس لاړم هلته مې اډمیشن وکړو او پهله نو خو ما ته ډېر څه راتله. نو ما هلته بس ټریننګ واغستو. په ټریننګ په اغستو منځ کې ما ځان لپاره UK کې کمپني فایل کو. نو ما ته هغه منټور چې کوم ځای نه ما زده کول، هغه ټرینر ما ته ویل ستا دماغ خراب دی. هغه خبره ما ته اوس هم یاد دی، ما ته وایي ستا دماغ خراب دی. وایي خلک چې کله زده کوي هغې نه پس پهله خلکو لپاره کار کوي، څنګه ما تاسو ته ویلې ورچوال اسسټنټ VA، مطلب د بل چا پیسو باندې کار کوي. نو بیا مې هغې ته وویله چې یاره زما شوق دی دې شي سره او زما هغه شته، مطلب کنیکشن دومره شته، زما خپل رور چې کوم دی هغه په سویډن کې وي. نو ما هغې سره کانټیکټ وکړو، ما ویله داسې شیز دی او زه کمپني جوړوم خپله. نو بیا ما کمپني جوړ کو خپل ځان لپاره، لون واغستو بینک نه، د US بینک نه. دا رور مې بارو. نو ما هغې ته ویل چې داسې لون واله راله. نو بیا هغې راله لون واغستو، تقریبا 3 که $4,000 وغه، د 2021 خبره به وي ده. نو بس ما لون واغستو. هغې نه پس ما په دې کې چې کله ما ته 3 میاشتې ټایم میلاو شوی، په 3 میاشتو کې به زه هغه لون واپس کوم به. نو بیا هم زما والد صاحب رور ته ویل چې دا کار ته غلط کې لګې، دا مه سپورټ کوه دې شیز کې. ولې چې دا ته سپورټ کې لګې دا سبق نه به موزي. بس د دې شوق و چې زه 25,000 ورکړم. دا کار هم هسې یو ګپ دی جی چې دا فیک کارونه دي. بالکل دا فیک کارونه دي. نو بیا مې رور سره ډېر ډسکشن وکړو، ډیپلی ډسکشن مې وکړو. ما ورته ویل چې داسې دا دی. هغه خو پوهېدو، ولې چې هغې خو بهر ملک کې ټایم تېر کړی و که نه. نو والد صاحب خو خالي سبق باره کې هغې ته علم و. نو بس بیا ډېر مې پوه کړو. نو بیا هغې والد صاحب سره خبر وکړو چې یاره دا هلک سره شوق دی، دا مه خرابوه، کیدای شي دا نه سبق نه هم سیټ ته شي. نو بیا خو بس والد صاحب ویل چې صحیح دی، بس ستا په ذمه دی چې دې نمبر کم واغستو، نو بیا به زه تا نه تپوس کوم. نو بس خو چې بیا ما ته لون میلاو شو او بیا مې کار سټارټ کړو، خپل کمپني مې فایل کوم. سټارټینګ کې ما سره 2 پارټنر وو، موږ 3 پارټنران یو. څوک وو سره؟ 2 نور کسانو زما فرینډس وو. ښه فرینډ. هغه ځای کې ما چې کوم ځای کې ټریننګ اغوستو، هغه ځای نه ما 2 کسان ځان سره هغه کړی وه. ولې چې ډایرکټلی خو زه 7-8 لک روپۍ انویسټ کولی نه شم که نه. خامخا ما ته داسې کس پکار و چې ما سره پارټنرشپ وکړي او ما ته لږ هغه میلاو شي، سهاره میلاو شي. نو بیا ما هغې سره کار سټارټ کو رو هغه داسې وشو چې تقریبا 3-4 میاشت ما هغې سره کار وکړو. ما سره دومره شو چې ما هغو ته ویلی یاره بس اوس زه خپل کار سټارټ وم. نو بس هغې سره چې کوم زما میتھډ و ما هغه سیټ ته کو، بس هغې سره کار مې ختم کو. قرضه دې واخیسته د US بینک نه؟ US بینک نه.
نو هغه په څومره ټیم کې د خلاص کړه؟ د 3 میاشتو کې تقریبا د دې په دغه پیسې وګټلې 3 میاشت کې دا سر د سی وی کنه چې کله تاسو کار سٹارټوي تاسو په سیل ډیپند کوي تاسو په سکلز ډیپند کوي اوس یو سټوډنټ دی هغه ډایرکټلی داسې نشي ویلی چې ما سره خو انویسټمنټ نشته ما سره خو پیسې نشته او زه په میاشت کې دنه به تقریبا $3-4,000 به سیل کوم که هغې سره سکلز وي نو هغه کولی شي داسې هم نه دی چې ته کورس یو ځای نه زده کړې ورته وایې چې په میاشت کې به زه دا ګټم صحیح که نه پهله به محنت کې هغې باندې به خپل ځان څنګه ما 2 کال خالي آنلاین سټډي کول په دې باره کې بیا چې کله زه پریکټیکلی لاړم پریکټیکلی مې سټډي وکړو دې شیز باره کې نو بیا ما ته علم وشو چې یاره دا خو پریکټیکلی د بیل دنیا ده آنلاین بیل دنیا وه پریکټیکلی بیل دنیا ده تو بیا ما خپل کار سٹارټ کو نو اوس زه دا خبره کوم کتونکو ته چې د امیزون والا وایي چې بغیر د پیسو نه هم کار شروع کېږي ته وایې چې ما $3-4,000 قرضه واخیسته د US بینک نه نو دا خو بیا انویسټمنټ خو شو انویسټمنټ وشو کنه دا خو ما ځان لپاره انویسټمنټ وکړو کنه اوس یو کس چې کم دی هغه وایي یاره ما سره انویسټمنټ بیخي نشته نو بیا موږ هغې ته ټریننګ ورکوو چې څنګه به هغه وداوټ انویسټمنټ بل کس له به کار کوي اوس فار ایگزامپل ما تاسو سٹارټ کولی تاسو انویسټر اچھا بل چاته به کار بل چاله به کار کوي مطلب اکاؤنٹ به د هغې وي کمپنی به د هغې وي سیزونه به د هغې وي هر څه به هغې پیسه به د هغې کمیشن به پکې داخله کمیشن به زه عالم د میاشت 20% هغې نه به عالم یا د میاشت 50-60 هزار روپۍ به ورنه عالم د یو اکاؤنٹ مینیج کولو نن سبا چې کم په مارکیټ کې ریټ چلی هغه 50,000 روپیز دی 50,000 روپۍ د میاشتې اوس که هغه سټوډنټ چې کم دی هغې سکلز دومره ښه وي او هغې ټریننګ دومره ښه اخیستي چې هغه په میاشت کې 15 اکاؤنټ مینیج کولی شي نو 2,50,000 هغه ګټلی شي ایزیلی داسې وي دا به څنګه ممکنه کېږي لکه اوس زه نه پوهېږم په دې شي باندې زه غواړم سپوز زه غواړم چې زه پهله خو مې دا خبره په مغزو کې نه راځي چې آنلاین هم وي دوکان هم وي په هوا کې دا خو پیریان میریان جوړوي یا سوچونه خیالي دنیا وي ورته وایي چې نه داسې کېږي نو دې دپاره څه کول ضروري دي چې زه کلیر شم دې لپاره سر تاسو به پهله داسې کوئ چې تاسو به ټریننګ آلی ټریننګ به آلی زه داسې به ویم چې مختلف انسټیټیوټ دي په کې پی کې مختلف انسټیټیوټ دي هلته تاسو تلی شي هلته تاسو سکلز زده کولی شي سکلز به څه ریلیټډ ضروري نه ده تاسو امازون زده کوئ مختلف نور داسې سکلز چې کم سټوډنټان زده کولی شي پیسیف انکم لپاره خپل سټډي سره خپل ځان لپاره څه کولی شي خپل فیملی سپورټ کولی شي ٹھیک دی نو هغې لپاره چې کم دی دا سکلز زده کړي مختلف انسټیټیوټس ته لاړ شي مختلف ادارو ته لاړ شي صحیح شو ټولو نه غټ اداره چې کم دی نن سبا ایکسټریم کامرس چلی لګیا دی دې نه پس انیبلرز دی مختلف نور ادارې دي نو موږ همدغه شانتې زموږ اداره د IBMS په نوم انټرنیشنل بزنس اینډ منیجمنټ سروسز دلته موږ سټوډنټان ټرین کوو چې څنګه به هغه دې کې کار به سټارټ کړي فار ایگزامپل څنګه تاسو وویل چې تاسو څومره سټوډنټان ټرین کړي دي اوسه پورې تقریبا ما زموږ 2 برانچز دي الحمدلله نو په هغې کې ما فرست برانچ کې ډېر زیات سټوډنټان تقریبا 40-45 سټوډنټان ما ټرین کړي ولته 40-45 سټوډنټان هغه ټرین کړي دا راته وایه چې یو ما غوندې سینیر سټیزن یو سینیر سټیزن بالکل دې دپاره عمر څومره شرط دی دې دپاره ایجوکیشن څومره شرط دی و اکوپمنټ څه پکار دی راته سر دې کې داسې وي چې فار ایگزامپل نهم کلاس سټوډنټ څنګه ما تاسو ته خپل اگزامپل ورکړو هغه دومره وي چې هغه په موبایل پوهېږي په هغه کمپیوټر پوهېږي هر یو کس نن سبا گیمونو سره شوق وي آنلاین شیزونه ګوري فیسبوک انسټاګرام دا شیزونه یوز کوي نو که د دې په ځای دا د ای کامرس پلیټفارم له ټایم ورکړي د امازون له ټایم ورکړي نو په دې خو ایزیلی پوهېدی شي خپل ځان په کمپیوټر کې انګیج کول غواړي نو بیا دې سره هغې کنیکشن جوړېږي نهم کلاس سټوډنټ مطلب 15 سال نه واله تر زه وایم 60 کالو پورې ته دا د دې باره کې علم اخیستی شي زما دا زموږ کتونکو ته خو نه ښکاري زما دا کیمرامینان دي دوه دلته صفا خبردار ډېر په کمو پیسو باندې دا کار کوي بالکل دا ټرین کولی شي راته الحمدلله بالکل به ټرین کوم سر څومره میاشتې پیسې به ګټي کمې نه کمې دا تقریبا 2 میاشت کې به زه ورله ټریننګ ورکوم صحیح شو په 2 میاشت کې به زه ورله ټریننګ ورکوم په ویک کې 2 کلاسز به وي د دې صحیح شو په دې ټریننګ کې به زه په هفته کې به 2 ورځې درځي هفته کې به 2 ورځې کلاس اکیډمي جوین کوي کلاس بالکل کلاس 100 غنټې وي د یو نیم 2 غنټې کلاس وي او تقریبا په 2 میاشت کې د دې 16 کلاسز وي صحیح شو په دې 16 کلاسز کې موږ دا دومره به ټرین کو چې دا خپل
اکاونټ مینیج کول غواړي نو خپل اکاونټ هم مینیج کولی شي، مطلب خپل انویسټمنټ کول غواړي نو خپل انویسټمنټ هم کولی شي. او کنه دا وایي چې ما سره پیسې نشته، موږ داسې کنیکشن به ورله جوړو کلاینټ سره، مختلف انویسټرانو سره چې دا پیسې بالکل دوی سره نشته. بالکل نشته. زما د ملګرو سره پیسې بالکل نشته سمیت زما. آیا مونږ کولی شو چې 2 میاشتې پس زه راوځم او جی هېڅ جاب نه کوم، هر څه پرېږدم او دې ته کښېنم؟ ټول پهله خو به زه دیوله په خپله کار بدل کوم. څنګه اوس زه خپل مثال به تاسو ته وایم چې ما سره اوس زما اکاونټ مینیج کېږي لګیا دی، په خپله زه خپل اکاونټ مینیج کوم. زما دې ټایم چې کوم دی 3 کمپنیانې دي، 2 په یو اس کې دي، یو په یو کې دی. صحیح شو. زه خپل ورک کوم لګیا ما، زه بل چاله کار نه کوم. صحیح شو. ولې چې ما انویسټمنټ کړی خپله. صحیح دی. اوس که ستاسو دا ریپورټر چې کوم دی دا راځي او دا مان سټډي کوي نو زه به فرسټ دی له به انټرشپ ورکوم، انټرشپ پروګرام به ورکوم. دیو له به دا ویم چې تاسو ما لپاره کار وکړئ. صحیح شو. دیو له به کمپنی کې او زما په کمپنی کې کار وکړئ. د دیو به لاس صفا بشي، په دې کې به لاس به صفا شي. دیو ته پته به ولګي چې امیزون کې به کار څنګه کېږي، مطلب دا چې کوم سکلز زده کوي دا پریکټیکلی هغې باندې به هغه کوي. حتی یو د اکاونټ جوړ کړلو، یو کمپنی دې جوړه کړله، پای کې تا قرضه واخیستله، $4000 دې واخیستل، هغه دې انویسټ کړله. اوس تا 3 کمپنیانې دي الحمدلله. تا سره په دې کې اوس څومره پیسې ده تا سره؟ ما چې کله سٹارټ کړو دا تاسو ته به زه سیل وښیم، تقریبا په یو کې کمپنی کې ما 6000 که $7500 سیل کړی په یو کې کمپنی کې. څومره ټیم کې؟ دا تقریبا د دې 12 میاشتو شو. دا او دا چې کوم دی زما سیل روانو، دا اوس هم روان دی. ریسنټلی پرون زما اکاونټ کې دا 12 که 10 آرډرز راغلیو او نن زما بیا رالو. همدغه شانتې ستاسو اکاونټ وي هغه روان وي، هغې کې ستاسو خپل مطلب یو شی ستاسو خرڅوئ په $10 خرڅوئ نو هغې کې تاسو ته $12-13 مطلب $2-3 پرافټ بچ کېږي. اوس په ستاسو ورځ کې 50 یونټ سیل شو، مطلب 50 دانې سیل شو نو هغې کې بیا تاسو په خپل حساب ولګئ چې څومره پرافټ تاسو له بچ کېږي. یو ریټایرډ سړی دی، هغه سرویس یې کړی دی، ټیچر دی یا ډاکټر دی یا مطلب چې خو اوس په کور ناست دی، دا کار هم کولی شي؟ بالکل جی کولی شي. فیمیلز زنانه صحیح شو 15 کال عمر پورې سټوډنټان، 15 نه والا تر یونیورسټي سټوډنټ پورې د میډیکل انجینیرینګ کم یو سټډي هغه کوي لګیا دی. دې ټایم په هغه کم یو سټډي کې روان دي. زه په خپله ما تاسو ته زه فارم ډي سټوډنټ یم د میډیکل. صحیح شو. زه په خپله دا شیز کوم لګی یم او الحمدلله هر یو شیز ته خپل ټایم ورکوم. ولې چې ټایم به تاسو په خپله به ارینج کوئ که نه، نو زه په خپله ټایم مینیج کوم، هر یو شیز کوم، سټډي لم ټایم ورکوم. دې سره تاسو ته ما خپل نمبر سم ویلی چې داسې ما نمبر هم اخیستو، هغې سره ویډیوګانو کتلو سره. بابا دې مطمئن دی اوس؟ الحمدلله اوس خو ما سره په خپله کښېني جي. اوس د کار زده ورته ونه ښولو؟ اوس خو ورته پته ده، اوس خو بس نه کولی شي؟ جی بالکل نه، داسې خو نشي کولی، مطلب دومره علم ورسره شته چې دې باره کې ولې هغه دې شیز کې انټرسټ نشته کول نه غواړي. بس هغه وایي چې ته کې بس کوه که نه کوه که نه. په دې وخت کې په پاکستان کې خو هم بېروزګاري زیاته ده. بالکل. په کور کې یوه زنانه ده هغه بهر وتل نه غواړي، خصوصا موږ پښتون معاشره ده نو پهله خو ما هغه کور دی چې هغه بهر وتلل نه غواړي، یا هاوس وایف وي خو هغه پړه لیکوي، لږ موبایل هم پوهېږي، هغه هم کولی شي. د هغه څنګه کولی شي؟ جی هغه هم کولی شي. هغې لپاره مطلب دومره وي چې هغه په نیټ باندې پوهېږي. صحیح شو. وائی فای باندې پوهېږي، موبایل یوز کولی شي. نو بیا هغه له موږ سیپریټ کلاسز ورکو، سیپریټ ټریننګ ورکو د فیمیلز لپاره. فیمیلز لپاره موږ زنانو لپاره خپل فیمیلز سیپریټ ټریننګ وي، هغه موږ ورکو چې هغه موږ 2 میاشتو کې ټرین کوو. نو هغه هم دا کار کولی شي په کور په ناسته. څومره زنانه مې ټرین کړي دي تاسو اوس؟ زموږ چې کم دی تقریبا 10 که 15 موږ زنانه ټرین کړي دي او کار کوي اوس لګیا دي. او اوس هغه خپل ځان لپاره هم کار کوي او مطلب تاسو ته خپل خبر وکم چې زه په کم خلکو باندې کار کوم، هغې کې ډېر فیمیلز دي د اسلام آباد او پنډۍ انجینر کې دي آنلاین. نو هغه مالا کار کوي. نو هغې ته زه خالي دومره میسج کوم چې آی نیډ پروډکټ فار یو کې. زه خالي ورته دومره وایم چې یاره ماته یو پروډکټ پکار دی د یو کې لپاره. نو زه ورته وایم یاره زه به تاله $20 به ورکوم، ماته په 3 غنټو کې پروډکټ پکار دی. نو هغه مالا ارجنټلی په 3 غنټو کې دننه مالا هغه پروډکټ راکوي، زه ورله په بینک کې پیسې ټرانسفر کوم. دا وګوره دا فیمیلز لپاره دی. اوس امیزون کې 16 سکلز دي، هر یو سکلز چې کوم دی خپل یو کار وي. صحیح شو. دې کې چې
ته 16 سکلز زده کې نو ته خپل ځان لپاره یو نه یو خو کولی شي که نه. فیمیلز خو ځان لپاره هر څه کولی شي، مطلب په کور په ناسته خپل ځان لپاره پروفایل جوړ کړي. فایور تاسو ته ما ویل مختلف پلیټفارمز دي، هلته بیا کلاینټس راځي، هغه ورته میسیج کوي چې ماله دا شی سپکار زه به تاله دومره پیمنټ به کوم. د پیریانو محل جوړېږي لګیا دی، خو بهرحال الله مې دې په پوه کړي او زه هم غواړم چې زه په دې پوه شم، ځکه چې اوس چې کوم وخت دی مخکې به خلکو ویل چې 3 وخته روټۍ حلاله ګټل پکار دي. اوس هغه 3 وخته نه کیسه راغله چې د یو وخت سره وخوري 2 وخته به کوشش وکړو چې 2 وخته وخورو. اوس په دې وخت کې مهنګایي چې څومره ده او بېکاروباري چې څومره ده، خلک بېروزګاره شول، مهنګایي ډېره زیاته شوه، نو هر یو سړی دا غواړي چې او زه که یو جاب کوم، زه ټیچر یم یا زه ټیکنیشن یم یا زه په الکتریشن یم یا دکاندار یم، که زه پرچون دکاندار هم وم او په دغه باندې پوهېږم، په ستا خبره چې په انټرنیټ باندې دومره لږ پوهېږي په موبایل باندې، نو خلک غواړي چې دا چل موږ زده کړو. بهرحال راځو بیا د دې طرف ته چې اوس یو په ګڼ شمېر سره په افغانستان کې خلک بېروزګاره شول. طالبان حکومت چې کله راغلو نو هغلته نه چې کم انویسټرز وو زیاتره وتلي دي د افغانستان نه. هلته هم په کور کې نجونې ناستې دي، زنانهو سره ډېر زیات ټایم ځکه دی چې بهر د هغې اوس هغه معاش ختم شو، هغه روزګار یې ختم شو، نو هغه که په افغانستان کې ناست دي هلته به هم خلک دا کار کوي لګیا به. جی جی بالکل کوي. نو هغه څنګه کولی شي؟ اوس افغانستان کې څنګه ما سره اوس تقریبا 3-4 ورځې پهله یو سټوډنټ راغلی و د افغانستان و، افیس ته راغلی و، ما ته وایي چې یاره زه د افغانستان یم او زه دلته ټریننګ اخیستل غواړم. نو که زه دلته ټریننګ والم نو زه افغانستان نه کار کولی شم، یا زه افغانستان مطلب دلته په پاکستان کې ناست یم کار کولی شم؟ ما ورته او بالکل ته کولی شي. افغانستان کې بینک اکاونټ شته، بینکس دي، افغانستان کې نیټ شته، صحیح دی. کار خو ته هر یو ځای کې په هر یو ملک کې ته کې ناستې شي او کار کولی شي. یو بینک پکار دی چې وي، یو بینک پکار وي، یو موبایل پکار دی، یو موبایل او یو انټرنیټ، لیپټاپ هم، ها لیپټاپ او انټرنیټ. صحیح شو. بینک دې کې راځي د میزان بینک. میزان بینک راځي ولې چې هغې په تھرو تاسو پیمنټ بار ملک ته ټرانسفر کولی شي. نو د دې خپل بیا پروسیجر وي، مختلف شیزونه وي، هغه ریکوایرډ وي، تاسو خپل ځان لپاره پاسپورټ وي، دا شیزونه وي تاسو سره وي چې تاسو خپل ځان لپاره کمپنی فایل کړئ، بار ملک کې خپل ځان رجسټر کړئ چې زه د آنلاین کار کوم. و دا خو پاکستان نه دی که نه. اوس فار ایگزامپل بار ملک کې تاسو کار کوئ نو بار ملک کې خو به تاسو خامخا هغې حکومت سره به خپل ځان رجسټر کوئ به. نو دا داسې وي، موږ ورته طریقې ښیو چې کوم طریقو سره به هغه خپل ځان به رجسټر کوي بار ملک کې. دا غیر قانوني هم دی دا کاروبار؟ نه 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 سر، دا ورلډ وایډ چلیږي په پوره دنیا کې. صحیح شو. امازون چې 16,22,000 کسان دې ټایم په دې کې ورک کوي لګیا دي ایز امپلای. څنګه تاسو ویل ما سره دا ریپورټر دی، دا تاسو سره کار کوي. صحیح شو. دا تاسو سره کار کوي، تاسو دې له پیمنټ ورکوئ. 16,22,000 کسان. 16,22,000 د ایز امپلای دی امپلای. نو تاسو سوچو کې دا څومره غټ هغه د پلیټفارم دی. مونږ خو چې ګورو زیاتر دا خبرې مې بیا اله واورېدلې چې کله د کورونا راغله او لاکډاون ولګېدل نو بیا دې طرف ته خلک لکه زیات. جی جی جی. نو اوس هغه خلک چې تللي وو بیا واپس راغلل، که خو څوک چې دې طرف ته لاړ شي بیا واپس راتلل نه غواړي. دلته تاسو ته ما خپل ویل که نه چې زه لاړم نو زه واپس راتلی نه شم، نو څه مطلب کم سټوډنټ هم دې فیلډ ته راځي نو هغې ته دې سره دومره د دې اټیچمنټ جوړ شي هغه سټوډنټ ته چې هغه وایي یاره بس دغه فیلډ زه ونیسم، خپل سټډیم کوم، خپل هر څه کوم، خو دې سره هم ځان انګیج ساتم. ولې چې د دې مطلب یو پیسیف انکم دی که نه، یو تاسو ته په کور په ناسته هر څه میلاویږي، د بار وتېدو ضرورت نشته ستاسو، نو بس ښه نه دی دا. تا سره څومره پیسې دي اوس ته خپل اکاونټ وښایه؟ زما چې کوم دی ما تقریبا په یو کې تاسو ته ما وویله چې ما $6,000 سیل کړی، $6,000 سیل کړی. سیل دې کړی و؟ او ټیک شو. او همدغه شانته یو ایس کې ما ریسنټلی یو نوی اکاونټ کولاو کو په یو ایس کې، او هغې کې چې کوم دی 48 آرډرس ما په یو ورځ کې راغلی و، په یو ورځ کې 48 آرډرس. نو چې ما حساب ولګول نو هغه تقریبا $650 زما سیل وشو. په یو کې خو پاونډ چلی، په یو ایس کې ډالر چلی.
نو په یو کې زما 6,500 پاوند سیل شوی دی او په یو کې زما اوس دغه شانته یو اس کې زما روان دي مختلف پیمنٹ راځي الته لار ته روته د نقصان خوند ورکړي اوس نه نقصان زما فرست چې کوم دی زه کامیاب شوم هغه ټایم چې په یو کې کمپنی کې ما چاینا نه مال غوښتو خپل ځان لپاره چاینا نه ما مال غوښتو یو کې لپاره نو هغه کې تقریبا ما 1.5 لک روپو مال غوښتو او 1.5 لک روپو چې کوم دی هغه پاغه باندې خرچه راغلی مطلب ډیلیوری باندې کیریج باندې او هغه مال تقریبا 3 کا 4 लाख रुपए ګټه را کړو 3.5 بس سره را کړو نو پیسې کله کله راو بس هم کا الته انویسټ کوي لګي زما دا کوشش و چې زری انویسټ کم پیسې می وستې دي خو کوشش مې دغه چې انویسټ کم ولې چې پیسو او خودل ته ضرورت نشته ماته مطلب چې کم پیسې ما وستې دي هغه ما خپل په کاروبار لګولې دي او کته خرڅي بابا نه اخلي بجلی بیلونه هو بابا ورکوي نه الحمدلله خپل چې کم دی افیس چې څومره خرچي دي هغه زه په خپل مینیج کوم خپل مینیج کوم دې پورې چې زه یونیورسيټي ما سٹارټ کړی دی او زما اراده هم دغه ده چې زه خپل د یونیورسيټي هم هر څه په خپل مینیج کوم کور نه عالم ولې چې یو کس انډیپندنت ځان انډیپندنت جوړول دي کنه چې یو کس انډیپندنت جوړ شي نو بیا خو ضرورت نشته کور نه غوښتو او ټیک ته پیسې مګټي بیا اخر کار بابا کوم وخت پورې مونږ تنګو بالکل جی تاسو چې کوم کاروبار کوي د پاکستان کې خو یو نظام دی چې خلک ورته په بد نظر هم ګوري امام نه دی خوښ هغه ټیکس او ټیکس نه بغیر د ریاست چلیږي هم نه خامخا موږ به ټیکس ورکوو د ملک ریاست په چلیږي نو هغه څه پوزیشن دی هغه تاسو نه څنګه کټ کوي که نه دی نه کټ کوي دا تاسو پاکستان کې کار نه کوئ کنه پاکستان کې په نواز شریف ګورنمنت کې دا بین شوی و امازون صحیح شو پاکستان کې دا بین و بیا په عمران خان حکومت کې دا ان بین شو صحیح شو اوس پاکستان په ناسه تاسو خو بار ملک کې کار کولی شو پاکستان کې تاسو نشئ کولی زموږ مین مقصد خو بار ملک کې کار کول دی کنه زموږ مین مقصد خو پاکستان کې کار کول نه دی نو چې کله تاسو پاکستان نه بار کوئ نو الته خو تاسو نه ټیکس کټ کیږي په هر یو شي سره بار ملک خو تاسو نه په هر یو شي که تاسو د 2 روپو ټرانزیکشن هم کوئ نو هغه باندې هم تاسو ټیکس پکټ کیږي صحیح دی که تاسو پاکستان ته اوس پیسې وډرا کول غواړئ مطلب فار ایگزامپل تاسو اکاونټ کې د $2000 سیل شو اوس هغه تاسو غواړئ چې زه پاکستان ته میزان بانک نه زه وباسم هغه پیسې صحیح شو نو هغه تاسو دلته په میزان بانک نه چې کله وباسئ نو میزان بانک خپل وډرا کوي او بیا هغه نه ټیکس وباسي خپل ټیکس کټ وی دا صفه سترا او صفه مطلب تنګي نه تاسو څنګه تنګول نه تنګول پکې کار نشته کنه ولې چې دا خو هر یو شی مطلب یو صحیح طریقې سره رواني څه پکې غیر قانوني څه پکې مسله نه وي دې پورې چې زمونږ دا موږ دې لپاره هغه کړو ډېر خلکو دې لپاره دا ټینشن آلی چې یاره دا غیر قانوني نه وي بل څه نه وي نو موږ دې لپاره خپل اوپننګ کې هم کامان بنګش غوښتو چې یاره هغه دلته په خپل راشي چې خلکو ته پته ولګي یاره دا وزیر تعلیم موږ دې وجه نه غوښتو چې یاره خلکو ته پته ولګي دا فیک نه دی دا شیز دا ریل شیز دی هر یو کس یریږي آنلاین پلیټ فارم کې هر یو کس یریږي چې یاره پیسې رانه ډوب نشي نو موږ دې لپاره موږ کوو موږ قدرمنو کتونکو ته به زه دا وایم چې که چېرته څوک هغه که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي دنیا په کم ګوټ کې چې وي امیزون باندې هغه کار هم کولی شي خپل سروایول هم کولی شي که هغه سټوډنټ وي هغې دپاره هم ښه موقع ده محمد فیضان خان د ډي فارمیسي یو سټوډنټ دی او دی وایي چې زه اوس په خپله باندې د ځان چې کوم اخراجات دي هغه هم وبسلی شم پیسې هم شته ورسره او کار کوي شپه ورځ کې دوی خپل ټیمونه دي د سټډي ځان ته ټیم دی د دوکاندارۍ ځان ته ټیم دی په اکیډمۍ کې چې کوم دوی ټریننګ ورکوي پای کې ځان ته ټیم دی او بهرحال موږ په دې ویډیو کې به د محمد فیضان خان چې کوم افیشلی ایمیل دی هغه به هم موږ تاسو ته درکوو که چېرته څوک سره رابطه کوي آنلاین کلاس اخلي په پښتو کې په انګلیش کې په اردو کې نو دوی مدد کولی شي د هغې خلکو او زه به خصوصا هغې پښتنو چې کوم زمونږ خویندې ناستې په کورونو کې چې هغې سره ډېر ټیک ټاک ټیم شته نو هغه هم دا کار زده کولی هم شي او په دې کار کې هغه خپل فیملی خپل بابا خپل مور خپل ورور هم سپورټ کولی شي دې حوالې سره چې څومره هم مونږ کار وکړو یا داسې نور څه داسې انټرسټینګ غوندې جابز وي
هغه به موږ تاسو سره شیر کوو. تر یو بل پروګرام پورې ماته راکړئ اجازه، هغې په لاس سپارم. د الله په امان.